د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په ټول هیواد کې د میرمنو د حقوقو په برخه کې 1315 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړې چې په یادو قضیو کې 188 د میراث 115 د ولور 20 د کورنۍ تاوتریخوالي 133 د اجباري نکاحګانو 2 د نفقې ورکړې 15 میرمنو ته د نکاح د زمینې برابرولو او اویا د طلاق قضیې حل شوې دي. محتسبینو په ټولنه کې د خرافاتي کړنو د مخنیوي او د سالمې ټولنې د جوړولو په موخه په تیرو 3 میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 115 کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې اړوند ارګانونو ته سپارلي دي. ورته مهال محتسبینو د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سالم اقتصادي نظام د جوړولو، نرخونو کنټرول، تاریخ تیر او بې کیفیت موادو له منځه وړلو، سود، احتکار او په ترازو کې د خیانت د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 2240 اصلاحي ناستې کړي او نږدې 50 ټنه تاریخ تیر توکي سوځولي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو د یووالي، قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي په موخه 318 لوی قومي دښمنۍ پر دوستۍ بدلې کړي او 121 بیلابیل لوی او وړې شخړې حل کړي دي. محتسبینو د روان مریض کال په تیر 3 میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې له قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو سره د اسلامي کلتور د عامولو، ناوړه دودونو د مخنیوي، عامه ذهنیت د سمون او د اسلامي ارزښتونو د ساتنې په موخه نږدې 15000 بیلابیلې اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.